مهم خبر د بدخشان پرونی اعتراض کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. روغتیایي سرچینې وایي د افغان نیوز قدرمن لیدونکو خره لاس د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. په بدخشان کې د ځایي اوسیدونکو د طالبانو د مخدره موادو پر ضد مبارزې ځواکونو ترمنځ شخړه کې د روغتیایي سرچینو په وینا 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه شخړه پرون د شنبه هغه مهال رامنځته شوه چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ پر بلاس کلي کې خلک د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په ضد مظاهرې ته راووتل. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي مظاهره کوونکو د طالبانو پر امنیتي کسانو تیږې ورولي او هغوی د کوکنارو د کروندو ویجاړي ته نه پرېښودل، خو طالبانو یې غبرګونکي پر مظاهره چیانو ډزې کړې. اژانس د ارګ په روغتیایي مرکز کې د یو روغتیایي کارکوونکي په حواله چې نوم یې د امنیتي محفوظاتو له کبله نه دی یاد شوی لیکلي چې دوی ته 2 مړي او 9 ټپیان ورلول شوي دي. تر دې وړاندې د مۍ په 3 نیټه هم بدخشان کې ورته اعتراض په تاوتریخوالي اوښتی چې 2 ولسي وګړي پکې وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. دوستانو دا و چې موږ ویډیو تر بیا ښې چارې ښه وخت